غیرت پیژنئ ټول ناموس فروشه خلک یاست ټول عمر په زنا او په لواطتو په فحشاو کې د باندې تېر شوی دی د عسکر بلا دې پرتې وګرځي د اشرف غني دې بلا پرتې وګرځي د امریکا بلا دې پرتې وګرځي امریکا خو صلیب دی اهل کتاب دی ښکاره معلوم دی ژرورو کافرانو تاسو په ژړه کې کفر کوئ تاسو په ژړه کې ازبک شهید کوئ تاسو په ژړه کې چیني مجاهد شهید کوئ تاسو په ژړه کې چیني مجاهد شهید کوئ تاسو مرتدین یاست که اشرف غني مړ کړي ښکاره معلوم دی ښځه یې عیسوي ده خپله به عیسوي تاسو خو طالبان ځانونه بولئ تاسو خو مجاهدین ځانونه بولئ تاسو څنګه مسلمانان شهیدانوئ په دې پوه شئ چې تاسو تر هغو مرتد یاست تاسو کافران یاست په والله بالله قسم چې تاسو کافران یاست ګورئ تعصب خبره نه درته کوم د قرآن خبره کوم الله وایي من یتولهم منکم فانه منهم څوک چې ستاسې توله د کافر سره وکړي هغه کافر دی دا د خدای خبره ده توله مو وکړه د ایرانیانو سره مو وکړه د روسانو سره مو وکړه د پاکستانیانو سره مو وکړه اوس یې د امریکا او د قطر سره کوي ګورئ خلیلزاد ښکاره نارې وایي وایي دا خلکو زموږ سره ډېر کار کړی دی زموږ په ګډه وایي مسلمانان شهیدان وژلي دي زموږ په ګډه دغه ستانکزی ملعون مرتد چې په مسکو کې ناست و فاحشو ښځو ته ناست و وایي موږ په شبرغان کې مسلمانان مړه کړه اشرف غني زموږ څخه خلاص کړه دا دلیل دی په دې چې دوی وایي موږ تر اشرف غني ډېر کافران یو موږ تر اشرف غني ډېر شرابخوره یو ژړه یې 200 تره وه چې مسکو ته روان سو اوس یې ژړه اوږده کړه ملعونه چې ښځه دي و د لوټې په پوزه د قطر په پانتونو پر سوایلو باندې ګرځي ژړه به د خدای دپاره تا پرېښوله ژړه دې د مسکو دپاره څنګه اوږده کړه ژړه دې د قطر د بشري دپاره څنګه اوږده کړه ژړه دې د پاکستان د اسلام آباد دپاره څنګه اوږده کړه دغه خدای تا نه پېژنده پخوا دا د نبي سنت تا نه پېژنده چې نبي علیه السلام ویل واعفوا اللها ژړه پرېږدئ دا د نبي علیه سنت تا ته نه معلوم دا چې ته د قطر و مسکو خواته روان شوې تا ته معلوم شو دا کوچنۍ ژړه دې ولې په غټه ژړې بدله شوله ملعونه که ته مسلمانان نه خطابه شې تاسې مسلمانان نه خطابه شئ دا ژړې مو څنګه رنګونه دي څنګه شکلونه دي په کومو شکلو باندې تاسې مسلمانانو ته ښکاره کوئ ځانونه ژړه مو په یو شکل ده په بل ورځ کې په بل شکل ده په یو دولت کې په یو شکل ده په بل دولت کې په بل شکل ده د خدای ملعونین یاست مرتد یاست کافران یاست جهنمیان یاست واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين